تورخم تر 8 کلونو کم عمره ماشومانو ته له سفري اسنادو پرته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړل شوه. سلام، ستړي مشئ. د سوله نیوز چینل ګرانو لیدونکو ښه راغلاست. پاکستانی رسنۍ وایي چې افغان او پاکستانی چارواکو تېره ورځ په تورخم کې کتلي او له دغه لارې د مسافرو ته په لازمو اسانتیاوو برابرولو یې هوکړه کړې ده. د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت معین قاري نورجلال په مشرۍ یو پلاوی او د پاکستان د پېښور قلو اردو قمندان فیض حمید تېره ورځ په تورخم کې سره کتلي دي. په دغه کتنه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې له 8 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به د پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. تر دې وړاندې پاکستانی لوري له 1 کلن کم عمره ماشومانو ته د پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې د تګ اجازه نه ورکوله. همداراز دواړو لورو هوکړه وکړه چې هره ورځ به 100 افغان ناروغانو ته له سفري اسنادو پرته پاکستان ته د تګ اجازه ورکوي. افغان او پاکستانی لورو پر دې پرنسیپ کې توافق وکړ چې په تورخم کې به د امیګریشن یعنی ټاپې وهلو مسؤلین کارمندان هم زیاتیږي، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه به د پاکستان لومړي وزیر له اجازې وروسته کیږي. د تورخم لاره 13 میاشت له یوه اوږده ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو د مسافرو د ډیروالي او د پاکستان لوري ته د امیګریشن د پروسې سستوالي له کبله مسافر مجبور دي چې په تورخم کې شپه سبا کړي څو پاکستان لوري ته واوړي. ګرانو لیدونکو له کتلو مو مننه. د داسې نورو خبري ویډیوګانو د لیدلو لپاره سوله نیوز لایک او سبسکرایب کړئ.